د یوکراین او روسیې شخړه. په افغانستان د بمونو باران شروع. شوروي قواو د هرې خوا څخه په افغانستان یرغل کړی و. ځینې افغانان د ازادۍ تر دروغجن شعار لاندې د دوی غلامان وو، خو ځینو بیا د شوروي په خلاف مقاومت پیل کړی و. همدا مقاومت و او د افغانستان د غویرو لسکوي ډیپلوماسي چې روس د افغانستان څخه پښې سپکې کړې. د روس د شکست وروسته په کال 1991 کې د شوروي ائتلاف څخه 15 هیوادونو نور جلا شول. په دغه 15 هیوادونو کې یو هیواد یوکرین هم و چې د روس څخه جلا او ځان ته یو خپلواک هیواد اعلان کړو. د ځمکې په حساب یوکرین د اروپا تر ټولو ستر هیواد دی. یوکرین که څه هم د روسیې څخه خپلواکي ترلاسه کړه، خو دلته میاشت 12 روسي وګړو په یوکرین کې د دولت په خلاف مظاهرې شروع کړې. په دغه وختونو کې د امریکا او روسیې ترمنځ سړه جګړه هم شروع وه. امریکا او نیټو چې تل یې د روسیې په ځپلو کې برخه اخیستې، د یوکرین د کړکېچ څخه په استفادې د روس څخه بیل شوي هیوادونه لیتوانیا، پولینډ او رومانیا یې په نیټو کې شامل کړل او دلته یې خپل پوځونه ځای پر ځای کړل. یوازې بیلاروس په نیټو کې د شاملېدلو بلنه رد کړه او د روسیې سره یې د ښه تعلقاتو ژمنه وکړه. د دغو هیوادونو رومانیا، لیتوانیا او پولینډ په نیټو کې د شاملېدلو سره روسیې ته سخته ضربه ورسېده، ځکه دغه هیوادونه پخوا د روسیې ول او په نیټو کې د شاملېدلو سره داسې معنا ورکوله که نیټو چې د دوی په هیواد یرغل کړی. د دې وروسته روسیې په یوکرین کې د روس پلوه حکومت رامنځته کړو چې تر 2014 میلادي کال پورې یې مشري وینټر وینکولیچ کوله او هغه په 2014 کې یوکرین د اروپایي ائتلاف څخه وایستی، کوم چې په یوکرین کې د عام ولس د سخت مخالفت سره مخ شو او د ویکټر ینکوویچ په خلاف یې پراخې مظاهرې پیل کړې چې په ترڅ کې یې ویکټر ینکوویچ استعفا ورکړه. په دغه وختونو کې د یوکرین په ختیځو سرحداتو کې د یوکرین په ځواکونو بریدونه پیل شول، کوم چې روسپلوي ول. روسیې د یوکرین د دغه کړکېچ څخه په استفادې په همدغه کال په یوکرین برید وکړ. د کریمیا سیمه یې ځینې جلا کړه او په روسیې یې ګډه کړه. د دې وروسته روسیې د یوکرین په ختیځو برخو کې بیلتونپالو ته وسلې ورکړې او بیلتونپالو د یوکرین په خلاف په یوکرین کې دننه جګړه پیل کړه، کوم چې تر دا نن تاریخه پورې روانه ده. امریکا او نیټو د یوکرین د دولت مرسته کوي او روسیه به د بیلتونپالو مرسته. خو دغه کړکېچ هغه وخت لا زیات شو کله چې یوکرین وغوښتل چې په نیټو ائتلاف کې برخه واخلي. د یوکرین دا پریکړه د روسیې د سخت غبرګون سره مخ شوه او د یوکرین په سرحداتو کې شاوخوا خپل ځواکونه ځای پر ځای کړل چې په همدې کال 2022 کې امریکا او یوکرین ته ځینې شرطونه کېښودل چې یوکرین به هیڅکله په نیټو ائتلاف کې نه شاملېږي. خو امریکا او یوکرین دا شرطونه رد کړل چې د عمله د ډیپلوماسي خبرې ناکامه شوې او د همدې کال د فروری په 22 د یوکرین 2 سیمې ډونیسک او لوهانک په رسمیت وپېژندې او دغو سیمو ته یې خپل ځواکونه ولېږل. د روسیې دغه پریکړه د امریکا او نړۍ د سخت غبرګونونو سره مخ شوه او په دغو سیمو یې ګڼ شمېر بندیزونه ولګول. د ډیپلوماسي د خبرو د ناکامېدو وروسته ولادیمیر پوتین د فروری په 24 سهار وختي په یوکرین د برید امر وکړ او زیاته یې کړه چې موږ د یوکرین د خلکو مرسته کوو او یوکرین د امریکا د لاسپوڅي حکومت څخه خلاصوو. روسیې د څلورو طرفو څخه په یوکرین یرغل وکړ او نورو هیوادونو ته یې ګواښ وکړ چې که هر هیواد په منځ کې مداخله وکړه بیا به د روسیې اقدام جدي وي او تاسو به داسې اقدام په تاریخ کې نه وي لیدلی. جګړه دا وخت هم روانه ده او روسیه د یوکرین د ګڼ شمېر د سیمو نیولو دعوه لري. د جګړې نړیوال په تشویش کې اچولي او ښایي دا د درېیمې نړیوالې جګړې پیل وي. د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو په روسیه بندیزونه لګولي تر څو روسیه دې ته قانع کړي چې د جګړې لاس په سر شي. محترمو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو خدمت ته مې وړاندې کړه. زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو هم در سره لایک کړئ. مینه او مننه.